امریکایي بنسټونو له بایډن غوښتي چې تر ټاکلې نیټې خپل سرتیري له افغانستان نه راوباسي. ګڼو امریکایي بنسټونو له خپلمنځي سلا مشورو وروسته په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د دوحې له هوکړې سره سم خپل سرتیري تر مای میاشتې له افغانستان نه راوباسي. دغه لیک د سرتیرو له حقونو د دفاع، پخوانیو پوځیانو، د پوځیانو د کورنیو اړوند او جګړې ضد ګڼو بنسټونو لخوا ترتیب او جو بایډن ته استول شوی دی. دوی همداراز په لیک کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره جګړه کړې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه ناپایه جګړه پای ته ورسول شي. یادو بنسټونو همداراز ټینګار کړی چې امریکا باید نور په دغه جګړه کې ښکیلتیا په شا شي او ژر تر ژره ټول سرتیري خپلو کورونو ته راستانه کړي. امریکایي بنسټونه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې تېره ورځ سپینې ماڼۍ ویلي وه چې د مۍ تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه د سرتیرو ایستل د تخنیکي پلوه ناممکن کار دی.